اسلامي امارت پر افغانستان تر خپلې بشپړې واکمنۍ او د پوهنتونونو تر پیل وروسته په لومړي ځل د کتاب ویلو اونۍ په کابل پوهنتون کې پرانستله. په دغه غونډه کې چې د اطلاعاتو کلتور د سرپرست وزیر خیر الله خیرخوا په ګډون دولتي چارواکو پکې ګډون کړی و، له ځوانانو په ځانګړې توګه له محصلینو وغوښتل چې مطالعې ته مخه کړي او یوازې د پوهنتون په درسونو اکتفا ونه کړي. خیرخوا وایي چې ځوانان باید په مجازي نړۍ کې خپل وخت ضایع نه کړي. نوموړی وایي چې ځوانان د خپلې ځوانۍ انرژي په درس ویلو، مطالعه او د هیواد په آبادولو کې ولګوي او حکومت ته هم پکار ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. موږ دې ته د اطمینان وکړو دغه محصلینو ورونو ته یا خویندو ته چې تاسو خپل تعلیم کوئ، ستاسو سره هېڅ تشویش باید درسره نه وي. تاسو صرف یو شی د ځان سره ولرئ چې دا ولرئ چې موږ به خپل د وطن د خدمت لپاره کار کوو. اخوا د اسلامي امارت مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یوازې د علم او تحصیل له لارې کولی سو خپل ځان او هیواد د نړۍ له نورو هیوادونو سره سیال کړو. د مجاهد په وینا چې افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی او هر وګړي ته یې پکار ده چې لږ تر لږه په 24 ساعتونو کې یو ساعت مطالعه وکړي څو افغانستان د موجوده بدبختیو چې د بېسوادۍ له امله رامنځته سوي دي وژغورل سي. هر ملت کې هر ملت چې پرمختګ کړی او د ښې راتلونکي شاهدان دی پوهه ده. پوهه او علم هغه څه دي چې انسان د انسانیت په حقیقي معنا پوهوي او د ټولنې په رښتیني خدمتګار یې بدلوي. احمد سعید چې د یوې خپرندویه ټولنې رئیس دی وایي موخه یې د نندارتون څخه مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي او غواړي هغه ځوانان چې بې انګیزې سوي دي باید بیرته مطالعې ته مخه کړي. سعید وایي چې دوی شاوخوا 1000 ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي او له حکومت څخه غواړي چې د پلیجریزم مخه باید نور په هیواد کې ونیول سي. هدف از این نمایشگاه را دوستا بر شما گفتن که د دې نندارتون موخه د مطالعې فرهنګ، محصلینو او همدارنګه استادانو ته خدمت کول دي او همداراز ټول هغو خلکو ته چې مطالعې سره مینه لري. مخکې مې د الله پاک یو امر درته بیان کړ چې کتاب او پوهه د بشریت د ژغورلو یوازینۍ لاره ده. کابل پوهنتون ته راغلي محصلین وایي سره له دې چې ځوانان له هم له مطالعې او زده کړو سره مینه لري، خو وزګارتیا او خراب اقتصاد یو اندازه محصلین بې انګیزې کړي دي او د مطالعې پر ځای د پیسو پر ګټلو او له اقتصادي بحران څخه د ځان خلاصون په اړه فکر کوي. محصلین همداراز له امارت څخه غواړي چې دغه ډول نندارتونونه ډیر سي او ځوانانو ته د مطالعې زمینه برابر کړي. په دغه مهال کې افغانستان 100% په مطالعې ته ضرورت لري، ځکه افغانستان دا یو ډېره تحصیلي کچه ډېر لوړه نه ده، نو باید هر ځوان کوشش وکړي چې مطالعه وکړي، کتابونه ولولي او زده کړه وکړي. چې باید د موږ افغانستان ډېره بېسوادي ده، تر اوجه پورې بېسوادي کې خپره شوې ده. باید ځوانان کوشش وکړي تر څو عامه پوهاوي ته پاملرنه وکړي او عامو خلکو ته تعلیم د سهولت برابر کړي تر څو خلک تعلیم ته وهڅوي او خپل ټولنې او خپل ساحې کې خپل علمي خدمتونه وکړي تر څو ماشومان او نوي راتلونکی نسل لپاره عامه پوهاوی زیات شي او دغه مینه د تعلیم سره برابر کړي. دا لومړی ځل دی چې اسلامي امارت په خپله واکمنۍ کې مطالعې ته د ځوانانو د تشویق په موخه نندارتون پرانیزي. مریم هوتک، CMG، کابل.